سلامونه او احترامات ملګرو، ښه راغلاست درته وایم ټکنیکل پښتو پیج ته. نن درسره داسې یو ویډیو شروع کوم. زیاتره ملګري به حتما پوهېږي او داسې به یې کړي مې، خو زیات کوم زموږ ملګري دي هغوی چې کله خپل موبایل کې یو اس بي ډرایو یعنې دغه فلش چې کوم وي یو اس بي وي چې هغه هر څو جی بي وي، که هر څو جی بي وي ملګرو، کله چې تاسو خپل یو اس بي ډرایو په موبایل کې خپل یو اس بي ورکئ نو هغه نه اخلي. نو تاسو بیا دا فکر کوئ چې دا ولې زما د موبایل کې مشکل ده، یو اس بي نه اخلي یا په دې یو اس بي کې مشکل ده، دا موبایل ولې نه اخلي. ملګرو نو مشکل په یو شي کې هم نه وي. که چیرې تاسو په خپل موبایل کې ګورئ، تاسو ته ښیم ملګرو، زه خپل موبایل کې اوس دغه فلش ورکوم، تاسو ته زه طریقه ښیم. که چیرې ستاسو موبایل یو اس بي دغه فلش چې کوم ډرایو ده دا نه اخلي، نه سپورټ کوي، نو د هغې د حل لاره اسانه ده ملګرو. هر څوک کولی شي معمولي هلته یو سیټینګ د هغه ورته آن کېدل غواړي. نور ستاسو موبایل هر یو موبایل انډرایډ چې کوم وي هغه به فلش حتما سپورټ کوي او اخلي به یې. نو ډېره اسانه طریقه ده ملګرو، ستاسو ته ښیم دلته. ملګرو چینل سبسکرایب کول در سره مه هېروئ، حتما سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې دا د ټالۍ نشان باندې کلیک وکړئ، بیا آل باندې کلیک وکړئ، نو زموږ هره نوې ویډیو تاسو په وخت باندې کتلی شئ. ګورئ ملګرو، ما خپل موبایل کې دغه یو اس بي اوس ورکړو مثال، صحیح ده. نو دلته چې زه خپل فایل منیجر ته لاړ شم او دلته زه اوس ګورم، دلته تاسو کتلی شئ زما موبایل اوس دغه فلش چې یو اس بي چې کوم ده دا نه ده اخیستی، یعنې دلته یې نه ښیي زما موبایل دغه فلش نه ده اخیستی. نو زیات یوزر بیا زیات ملګري دا وایي چې ولا دا زما د فلش پرابلم ده، مسله ده یا د موبایل ده، نو دا نه اخلي. خو دلته ملګرو تاسو یو پوینټ دلته دا تاسو باید آن کړئ. نو سیټینګ ته چې کله لاړئ دلته به سیټینګ خلاص کړئ. زما موبایل کې ملګرو دلته په ایډیشنل سیټینګ کې دا سیټینګ دي، صحیح ده. کېدای شي تاسو موبایل کې مور سیټینګ او داسې نور کوم ځای کې وي، خو دلته ګورئ دلته ما سره په ایډیشنل سیټینګ کې سیټینګ دی چې هغې ته وایي او ټي جي کنیکشن. دلته تاسو کتلی شئ اتومیټیکلی ټرن آف when not in use for 10 minutes، یعنې دا اتومات بندېږي دا سیټینګ چې 10 دقیقو دپاره تاسو استعمال نه کوئ، دا اتومات بندېږي، صحیح ده، اف کېږي. نو دا به تاسو ورته حتما آن کوئ. اوس ما خپل موبایل کې فلش یعنې یو اس بي ورکړې ده خو اخیستې نه ده، صحیح ده. نو دا اتومیټیکلی 10 دقیقو نه بعد بندېږي چې کله تاسو فلش یو اس بي چې کوم ده هغه یوز نه کوئ موبایل کې، دا به ورته تاسو حتما اول وارې آن کوئ، صحیح ده. نو د دې آن کول پر ملګرو ښه په دې سیټینګ کې ما سره په ایډیشنل سیټینګ کې دي، خو بیا که زیاتره نور موبایل نه وي هغه تاسو سیټینګ نه شئ پیدا کولی، نو هغې اسانه طریقه درته ښیم ملګرو. چې کله مو خپل فلش موبایل کې ورکړلو سیټینګ ته به راشئ، په سیټینګ کې به ستاسو حتما سر کې سرچ وي، په سرچ کې به تاسو دلته سمپلی ولیکئ او ټي جي، صحیح ده. چې کله مو سرچ کې دا او ټي جي ولیکل دلته به لږ انتظار ورته وباسئ، تاسو ته دغه سیټینګ چې په هر ځای کې وي تاسو ته یې دلته راخلي. تاسو کتلی شئ او ټي جي کنیکشن یې ماته راواخیسته، نو سمپلی دا به اوکې کوئ. چې کله مو اوکې کړ دلته به دا ګورئ او ټي جي کنیکشن دا به ټرن آن کوي، یعنې ګوره دا انیبل شو. نو اوس وګورئ ملګرو زما په موبایل کې خپله دلته راغی فایل منیجر او سی ایکس فایل ایکسپلورر، ما ته وایي چې ته فلش دی کوم شي نه او کوم شي نه ورځې کوم ځای نه آن کوې، نو زه ورته وایم چې ډونټ اسک اګین او فایل منیجر. نو اوس وګورئ دلته تاسو کتلی شئ زما موبایل کې چې کله مې هغه او ټي جي کنیکشن نه دا آن کړلو دغه سیټینګ، نو زما فلش موبایل اوس واخیستو. کتلی شئ ورته لاندې دریم ډرایو هم راغی زما سټوریج کې چې او ټي جي ورته لیکل شوي 4 جی بي فلش ده ما سره 4 جی بي یو اس بي وه او دا یې واخیستله. کتلی شئ په سکرین کې دا ټولې فولډرې زما د یو اس بي دي. نو دغه یو اسانه ټریک و ملګرو، زیاتره کسان ته نه پوهېدل دې باندې، د هغې دپاره مې دا ویډیو جوړ کړله. نو دا مې تاسو ته ښودل چې په دې طریقې سره خپل موبایل یو اس بي تاسو په اسانۍ سره اخیستلی شئ، پرې نو مشکل پکې نه وي. مننه ملګرو د ویډیو له کتلو نه مو. که ویډیو مو خوښ وي حتما یې لایک کړئ، مشکل وي کمنټ وکړئ، خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بله ویډیو پورې ښه وخت ولرئ، خدای پامان.